دا خو صرف په دې نه کېږي چې یو سړی به عوامي ما وګټله او تا وګټله ما سره پې جګړه څه لکه چې ته پې خوشحاله یې زما رور یې زما طرف نه مبارک شه مبارک شه بیا دې مبارک شه ستا دې دا خوشحالي نصیب شي چې ته ورته خوشحالي وایې اگر چې که زه دا تپوس وکړم چې دا په څه خوشحالي کوئ نو خوشحالي څه ده 4 کاله دا عمران خان صاحب وزیر اعظم نو په دې صوبه کې حکومت نو پنجاب کې حکومت نو نن باشعور پښتانه خو په دې خبره پوهېږي چې عمران خان NFC ایوارډ ولې نه جاري کړو د عمران خان په دور کې چې یا مثال دلته چې کومه مردمشماري شوې ده نو په هغې کې د پښتنو آبادي څومره کمه خولو شوې ده ولې په دې باشعوره پښتانه نه پوهېږي چې د NFC په فارموله کې د آبادۍ د مالی برخې په حواله باندې خپله شیر دی برخه ده په دې مغی پوهېږي بین الاقوامي تجارت باندې چې د عمران خان خبر نه راکړی یعنی د پښتونخوا د غربت یا د کمزوري اقتصاد یوه لویه وجه دا هم ده چې دا د افغانستان سره په بارډر باندې څومره د تګ راتګ او د تجارت لارې دي دا نیمې دنیا سره میلاو دي چې دا لارې هم ټولې کولاو شوې د پښتونخوا کې به دوره غربت نی دوره بېروزګاري به ني او دوره ګراني به ني اوس د دې هر څه باوجود ګوره دا ډېره زیاته واضحه ده چې عمران خان صاحب د تېرو 10 کالو د 2013 نه ډوډۍ هم خپله نه خوري دا د صوبې د دې حکومت خوري ټوله سرکاري مشینري یعنی د دې نه د پښتانه اندازه وکړي چې دا سرکاري هلیکاپټر چې دی دا د صوبې دی دا د پښتونخوا دی دا یې لاوډ نو نو په هغې قانون کې ترمیم وکړو دا د عمران خان صاحب ملګري چې وایي چې دا دومره ایماندار سړی دی د هغه هلیکاپټر د استعمال په قانون کې ترمیم وشو او هغه د هغه دپاره جایز کړی شو ته سوچ وکړه چې څومره د زکات پیسه دی ورکوي سرکاري ملازمین یې څومره پریشرایز کړي دي پولیس ته تاسو وګورئ چې هغه پریشرایز کوي ایډمنسټریشن ته تاسو وګورئ چې هغه پریشرایز کوي په کلاو توګه سرکاري مشینري استعمالوي باوجود د دې چې الیکشن کمیشن څو ځله نوټیس یې ورکړی جرمانې یې پرې ولګولې دفتر ته یې راوغوښتو بیا یې ورله تنبیه ورکړه خو قانون عملداري یې ماته کړه نو دا خو بیا ظاهره خبره ده چې په یو انسان کې دومره طاقت وي یا د هغه دومره زور دلته شته چې د هغه انسان چې سیاسي بیانیه هم نشته